اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو د نننۍ ویډیو چې کوم دی د دې کتل ډیر ضروری دی او ځکه چې نن تاسو ته زه یو ډیر بهترین عمل خیم او نن ډیر واقعي چې طبیعت کې مې څو ورځې بیماری تېره کړه. دا زما طرف نه تاسو یو تحفه وګڼئ. دا به داسې یو شی تاسو ته تیاروم او تاسو ته به داسې یو عمل خیم چې تاسو د دې عمل نه پس به رانده تیاریږي، کاجل به تیاریږي او هغه کاجل چې چا په سترګو کې ولګول ان شاء الله العزیز چې د چا دپاره یې کړی او ورته ګوري نو ان شاء الله العزیز د ده محبت به په هغه باندې اثر کوي او بالکل د ده خپله به راځي. خو اوس راځو دې له چې د عمل د شروع کېدو نه مخکې تاسو ته ښودو نه مخکې اوس خبرې کوو. که د چا داسې خیال وي چې زه به د عمل داسې وکړم چې 2 منټه ورپې ولګي او ما پسې به دا خلک لیوني شي، دا کیدی نه شي. ځکه هر شی محنت غواړي. کوم شي کې چې ډېر محنت کوي، کوم سړی چې په دنیا کې ډېره ډیوټي کوي، ډېر کار کوي، نو هغه ته ډېرې پیسې میلاویږي. او څوک چې کم کار کوي نو هغه ته کمې پیسې میلاویږي. داسې د آخرت دپاره چې څوک ډېر عبادت کوي، ډېر صدقات ورکوي نو هغه دپاره ډېر اجرونه دي. چې څوک لږ صدقات کوي د هغه دپاره لږ اجرونه دي. نو دا یو خبره زما ذهن کې ونیسئ که چېرته تاسو په یوټیوب باندې په داسې اعمالو پسې ګرځئ چې موږ به 15 منټه ولګو، نور به خوبونه کوو، په فیسبوک باندې به لګیا یو، یوټیوب کې به ده ګورو، جنې به راپسې راشي یا به راپسې هلک راشي. نو دا خبرې مکمل غلط دي. ځکه پښتو کې یو شعر دی چې عادت مې عبادت دی خو سجدې کولی نشم، او یادېږي مې اشنا خو شوګیرې کولی نشم. نو هغه وایي چې سجدې نشم کولی او بس عبادت کوم او اشنا مې یادېږي خو شوګیرې نشم کولی. نو زما یو خبره ذهن کې واورئ چې بغیر د محنته یو کار هم نشته. چې څومره زیات محنت کوئ خپلې مسلې ته وګورئ. بیا لکه بیا ما ته ټلیفونونه به دې کوئ چې کار ونه شو چې تاسو محنت ستاسو نه کېږي نو زه خو تاسو له په زور داسې نشم در کولی چې دا درواله ستا پلانکۍ جنې خوښه دا درواله ما سره ده یا د هلک ستاسو خوښه دی. نه، کار به ته کوې، ښودل به زما اثر به هغه ذات ورکوي. راځو خپل عمل طرف ته. عمل کوم یو دی؟ ډېر بهترین عمل دی، د سوره اخلاص عمل دی. او مکمل غوږ ونیسئ. پښتو کې درته وایم چې بیا به دې کې تپوس ونه کوي. که یو ځل په ویډیو پوه نه شئ نو دویم ځل وګورئ، که دویم ځل پوه نه شئ په دریم ځل وګورئ. خو کوم عمل چې زه په یوټیوب ورکم د هغې تپوس به زما نه کوئ. ځکه چې داسې کس ما تپوس کوي زه بیا بلاک کوم. ځکه چې هر عمل زه په پښتو کې هم خیم، په اردو کې هم خیم او دومره تسلی سره خیمه چې زه کله مکمل مطمئن شم چېرې دا بس اوس دې کې د سوال څه نشته نو بیا دوباره تپوس ضرورت نشته. بعضې به کې راتله ما ته دا م وایي موږ سره پیکج نشته، نو زه خو په چاله پیکج نشم کولی. نو ګرانو دوستانو، خویندو، وروڼو چې څومره کسان دي، دا د محبت عمل دی. دا د هلک د جنۍ دپاره هم کولی شي، جنۍ د هلک دپاره هم کولی شي. زما طرف نه صرف جایز کار دپاره اجازت دی، ناجیزه کار دپاره اجازت نه دی. دا داسې عمل دی چې دا به دې نه تاسو کاجل به جوړوئ او دا به سترګو کې لګوئ چې چا ته ګورئ، ملاقات هم ورسره کېږي. انشاءالله العزیز چا باره کې هم چې کړئ هغه به ستاسو مکمل غلام وي او ستاسو خپله به راځي. هلک جنۍ دپاره هم کولی شي، دوست دپاره هم کولی شي. څوک چا نه ناراض وي هغې دپاره پلار مور درنه ناراض وي، ورور درنه ناراض وي، مور درنه ناراض وي او یا یو خاندان کې څوک ناراض وي هغې دپاره دا کېږي. د غلط کار، د زنا، د غیر شرعي کار زما طرف نه اجازت نشته. که څوک یې کوي نو د هغې د آخرت او د دنیا تاوان یې په خپله ذموارۍ دی. دا کوم نقش چې تاسو ته یو تاسو دا بره نقش زما به دې سکرین باندې ښکاري او یو تاسو ته دا لاندې اقسمت علیکم وعزمت علیکم عجب یا عطرائیل یا اسرائیل یا تاطائیل یا رفت مائیل الحب فلان بن فلان على قلب فلان بن فلان بحق سوره اخلاص، سوره الاخلاص. دا به یو ډیوه به راوالی د خاورو، یو لوښی به راوالی که دومره غټه ډیوه نه وي، دا به په خاورو په ډیوه کې دا ولیکئ. دا بره نقش چې کوم دی د الله الصمد والا قل هو الله احد چې پکې لیکل شوی دا به مو ولیکئ او دا به مو ولیکئ. خدی کې جي یو ټکی راځي چې دا کښې دا ګلدیرې مې تاو کړي که نه فلان بن فلان علی قلب فلان بن فلان، نو د اولنۍ فلان بن فلان کې به هغه ته چا دپاره کې د هغې نوم او د هغې د مور نوم به ولیکې، وروستو کې به ته خپل نوم ولیکې. دا چې دې کله ولیکل نو دا به د ډیوه کې کېدی، په ډیوه کې به خالص د شړشمو تیل واچئ. که چېرته تاسو ته د کوم چا دپاره چې ته کوې د هغې د کپړې ټوټه درته میلاو شوله خو ټیک ده، که نه نو پاک مالوچ به راوالی او دا به دې ډیوه کې به دا مالوچ کېدی.
او بل پلیټ براوالي سوچا دا خیر پلاستیکي دی خو خیر یو قسم سوچا راخي یو لیش به د دې ډیوی نه بره په څه طریقه راځورن کوي او دا به چې کوم دی 167 ځل 150 ځل دا به وایي خو تاسو به چې وایې نو تاسو به وایئ چې اقسمت علیکم وعزمت علیکم عجب یا عطرائیل یا اسرافیل یا تعطائیل یا رفتمائیل بحق الحب داغه نوم بیا داغه د مور نوم علی قلب خپل نوم بن فلان دی دویم ګلدیره چې دا به تاسو 150 ځل ووایئ دلته یو خبر زمانه هیر شو دا کم پلټ چې تاسو بده باندې د ډیو باندې الټا کوئ نو دې کې بم تاسو دغه دوه نقشونه چې کم تاسو ته د زما به د سکرین باندې ښکاري دا به تاسو بده باندې مولی کوي دا به صاحب مهربانه دا به تاسو وکئ شپږ ورځې روزانه به 150 ځل دا وایي شپږ ورځې چې دا عمل کله وکړو شپږ ورځې بعد به د پلیټ باندې هغه د ډیوی تور کې به جمع شوي هغه به ډېر په طریقې سره راغونډ کوي او یو بهترین سوچه وړي یا سوچه تیری بهترین تیل هغه پکې واچوي چې ډېر دننه نشي کاجل دا زنانې جوړی ته کجل مرتوي کاجل مرتوي نو دا به چې کم دی پای کې واچوي د قدر ضرورت هغه تیل به پای کې واچوي یا غوړي به پکې واچوي سوچه او هغه په یو ډبي کې بند کړي کلم چې خپل محبوب د پاته مخامخ کېږي یا چې تاسو خوښي او چا د پاره د وظیفه کړي ان شاء الله العزیز ته د غرانجه لګوا او ور مخامخ کېږه د الله فضل باندې د سوره اخلاص په برکت باندې او د دې عمل په برکت باندې به ان شاء الله العزیز هغه سړی به هغه زنانه چې دا هغه نارینه دی که هغه دوست دی هغه به بالکل بس خوله به بندي دماغ به بندي او هغه به ستا د محبت سندرې وي که خیر د خدای دا یو عمل چې زما د دې ټول د یوټیوب چینل چې څومره د محبت وظایف دي دا هغې کې دا ډېر بهترین عمل دی محنت ستاسو کار دی خونه زما کار وه اثر اچولو والا کار د هغه دی خو محنت نه بغیر یو کار هم نه کېږي دا عمل وکړئ جایز کار دپاره وکړئ د خپل زړه دپاره وکړئ نور ملګرو سره زما دا ویډیو شیر کړئ ان شاء الله العزیز د یو بل ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم د هغې پورې مال اجازت راکوي د لوی الله په امان